چې یو سړی د پیغمبر سره په جنت کې گاونډي کېده غواړي نو هغه خپل اخلاق خسته ساتي. حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وان من احبکم الی واقربکم مني مجلسا یوم القیامه. پتہ شو کې د قیامت پر ورځ نږدې به ماته سو کې په جنت کې او زما به ډیر خوخي احاسنکم اخلاق. چې پتہ شو کې د اخلاق ډیر خسته د سړی په جنت کې ما سره گاونډي. امام ترمذی رحم الله دا حدیث راوړی خپل اخلاق خسته ساتي ځان کې جزیره ولي د هر مؤمن سره نرمي کوي د هر مسلمان سره مرسته کوي د هر غریب سره منډه وایي د کونډو د یتیمانو ته پوس کوي خپل اخلاق خسته ساتي. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کنځري کولی نه به بدی ردی ویلي نه به په بازارونو کې چغې وهلي نه به چا باندې لعنتونه ویلو نه به چا ته تیری کولی. او د پښتنو یو غټه بیماری هغه د کنځلي کول. تاسو به حدیث یاد ان شاء الله الله نه امید دي چې یاد وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د منافق انسان علامات ذکر کړي دي. 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. سلور خبري چې بچا کې د خالص منافق یو په ذکر کړي دا وې دا خاصه فجر د منافق سړي نه خدای چې کله جګړه کوي نو جګړه کې کنځري کوي. دا منافقت نه خدا او دا د خیستو اخلاق او خلاف خبره ده او دا د سپک سړي کار دی. ځکه واضح هم که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. دا د سپک سړي کار دی چې د چا خور مور یادوي او د چا لور یادوي او په جګړه کې جګړه به روانې وي چې ستا ښځه دې چې کوي ستا مور دې چې کوي هنوریم سی پڅو ګرو ډیر نر سړیو ډیر نر وي پردي ښځه یاد دې تنر توب ډیر نر دې سړي خور یادوي ډیر نر دې سړي لور یادوي مور یادوي دا شي نر توب دی. د منافق سړي علامه ده چې دې جګړه کوي نو په جګړه کې به کنځلي ډېری کوي او بیا په خټه کې به خډيري کوي چې کله کنځلي کوي نو کنځلي دې وسړي خزي او مور او لور او خور او وته کوي. سپک سړي کار دی د منافق سړي کار دی. خپل اخلاق خسته ساتي چې کله دې اخلاق خسته نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې